السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو زده کوونکو په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او د صحت جامې به مو په تن وي. دا د بیا هم د نهم صنف د فزیک د درسونو په لړۍ کې راغلی یو اتم درس ته. زموږ تاسې د درس موضوع د تیر درس ادامه ده چې د اهتزازي حرکت ځانګړتیاوې وې چې یو ځینې ځانګړتیاوې پاتې دي چې هغه به هم د خیره سره ووایو. نو تاسې هم قلم او کتابچه په لاس کې راواخلئ. د خیره سره راځو درس ته. راځو د اهتزازي حرکت د ځانګړتیاو ادامې ته چې په هغوی کې موږ یوه ځانګړتیا بله چې وایو هغه زاویوي سرعت یا زاویوي فریکونسي ده. زاویوي فریکونسي ګوري زده کوونکو موږ تاسې په تیر درس کې یو فریکونسي وویله چې هغه موږ تاسې بیا د خیره سره مثالونه اوس پر حلوو. هغه ته طبیعي فریکونسي وایي او بله زاویوي فریکونسي یا زاویوي سرعت دی. دا بیا چېش ته ویل کېږي؟ که چیرې تاسې دا یو د ریکاسي سیسټم په نظر کې ونیسئ، ذره چې موږ تاسې اهتزاز ورکوو د یوې نقطې څخه د تعادل له نقطې څخه یې کشوو په یو فاصله باندې، وروسته یې پرېږدو چې دا آزاد شکل حرکت وکړي، نو یو اهتزاز ترسره کېږي، اهتزازي حرکت اجرا کېږي. نو دغه ذره چې ده دا دلته په محیط کې یو قوس ته یې کوي او ترڅنګ یې په مرکز کې یو زاویه ته یې کوي. نو د دغه زاویې سرته رسول د زاویې ته یې کول په واحد وخت کې عبارت د زاویوي سرعت څخه دی. مثلا که چیرې دا زاویه ذره حرکت کوي، دا موږ تاسې دې نقطې څخه پرېږدو، دا حرکت کوي راځي در تعادل نقطې تېرېږي بالاخره دا نقطې ته رارسېږي. نو دلته دا یو زاویه ته یې کوي په مرکز کې. د دغه زاویې وهل په واحد وخت کې عبارت د زاویوي سرعت څخه یا د زاویوي فریکونسي څخه دی. د دې لپاره موږ تاسې وایو چې اومیګا لفظ د یوناني توري دی چې د اومیګا په نامه سره یادوو. د اومیګا دپاره موږ تاسې فورمول داسې وایو چې ټیټا تقسیم پر ټي. ټیټا په دا ځای کې دغه مرکزي زاویه ده چې د ذرې په واسطه باندې د جسم په وسیله باندې وهل کېږي او ټي یې مربوطه وخت دی. که چیرې ذره یو مکمل دوران طی کړي، یعنی که چیرې تاسې فرض کړئ چې دا ذره حرکت شروع کړي، یو مکمل دوران یې طی کړي، نو د دایرې پر مخ باندې یو مکمل دوران چې دی دا 2 فای راډین زاویه کېږي. او د دې مکمل دوران وخت ته بیا موږ تاسې یا د مکمل اهتزاز وخت ته بیا موږ تاسې پیریود وایو چې په ټي سره مښودی. نو په دې ځای کې به عبارت د ټیټا پر ځای باندې 2 فای مکمل دوران زاویه ولیکو، 2 فای راډین، او د وخت پر ځای باندې به مکمله یو پیریود وخت سي. نو په دې ځای کې به عبارت د اومیګا پر ځای باندې چې موږ تاسې ټیټا لرو، د ټیټا پر ځای 2 فای لیکو او د ټي پر ځای باندې غټه ټي لیکو. نو د اومیګا دپاره یو بل اړیکه داسې ده چې 2 فای تقسیم پر غټه ټي یا پیریود باندې 2 فای د مکمل دوران زاویه ده چې 2 فای راډین کېږي او ټي یې مربوط وخت دی چې دا موږ تاسې په پیریود په نامه سره یاد کړي. او ټي موږ تاسې ویلي وه چې دا اصلا پیریود چې دی دا د فریکونسي معکوس دی. نو په دې خاطر که چیرې د دې پر ځای یو پر اف ولیکو، برابر رابطه داسې چې 2 فای ضرب اف. اف په دا ځای کې فریکونسي ده چې د ټي پر ځای باندې موږ تاسې یو پر اف لیکو، د کسر الکسر شکل که ساده سي نو 2 فای ضرب اف لاسته راځي. نو د اومیګا دپاره یوه اړیکه دا ده چې ټیټا تقسیم پر ټي زاویوي سرعت لپاره، او بله اړیکه دا ده چې 2 فای تقسیم پر پیریود یا مکمل غټه ټي، او یا داسې ویلی سو چې 2 فای ضرب فریکونسي یعنی اف 2 فای راډین. نو که چیرې د زاویوي سرعت لپاره واحد موږ تاسې غواړو پیدا کړو، واحد به د اس آی په سیسټم کې څه شي وي زده کوونکو؟ واحد. نو د ټیټا دپاره موږ تاسې د اس آی په سیسټم کې راډین وایو او د وخت لپاره ثانیه وایو. نو دا مو په یاد وي چې واحد یې اصلا راډین تقسیم پر سیکنډ باندې دی په اس آی سیسټم کې. دا چې موږ تاسې د زاویوي فریکونسي لپاره وایو. د ریکاسي په سیسټم کې چې تاسې په درس کې راغلی دی یو اضافه موضوع ده چې دا بیا د خیره سره په 12 صنف کې ثبوت هم لري، هلته بیا په تفصیل سره د خیره سره وایاست. دلته صرف داسې در سره په یاد کړئ چې د ریکاسي په سیسټم کې موږ تاسې د اومیګا لپاره یو بل اړیکه هم لرو چې جي تقسیم پر ال تر جذر لاندې. جي چې ده په دا ځای کې اصلا د ځمکې د جاذبې تعجیل دی. د ځمکې د جاذبې تعجیل چې موږ تاسې ویلی دی جي قیمت یې اصلا 9.8 متر پر سکند مربع، په محاسبو کې موږ تاسې تقریبا 10 په نظر کې نیسو. نو دا جي چې د ځمکې د جاذبې تعجیل دی، او ال د ریکاسې د تار اوږدوالی دی. د ریکاسې تار چې دی دا څومره اوږدوالی لري، دغه اوږدوالی موږ تاسې په ال سره ښیي. نو که چیرې د ځمکې د جاذبې تعجیل د ریکاسې تار پر اوږدوالي وویشل سي، د دې جذر موږ تاسې د اومیګا یا د زاویوي سرعت په نامه سره یادوو، دا په ریکاسې سیسټم کې. نو اوس که چیرې دغه رابطه راواخلو، عمومي د اومیګا پر ځای باندې موږ تاسې راواخلو. د اومیګا دپاره خو مې یوه اړیکه داسې ویلې چې 2 فای تقسیم پر غټه ټي. که د دلته طرف وسط زه وکم نو یو به په 2 فای کې ضرب سي او اومیګا به په ټي کې ضرب سي. یا موږ تاسې که چیرې د دا ځای د ټي قیمت لاسته راوړو، د ټي او د اومیګا ځای به سره بدل کړو. دا طرفین دي، که چیرې موقعیت تغیر سي په تناسب کې موږ تاسې وایو چې مشکل نه راځي. نو که چیرې دا ټي قیمت د دا ځای څخه زه لاسته راوړم نو 2 فای پر اومیګا به سي. نو که چیرې زه اوس راسم د ریکاسې په سیسټم کې د ټي یا د پیریود دپاره قیمت لاسته راوړم، نو 2 فای تقسیم پر د اومیګا پر ځای باندې موږ ویله چې جي تقسیم پر ال تر جذر لاندې. نو د جي پر ال تر جذر لاندې به ولیکم. دا که چیرې اوس سرعت راپورته کوو نو دا به د کسر سرعت و مخرج دواړه به تغیر سي.
نو که چیرې دا صورت ته راپورته کړو نو باره به د قیمت د ټي یا د فیریود دپاره 2 فای ضرب ال تقسیم پر جي سي. نو که چیرې تاسې فیریود غواړئ پیدا کړئ د ریکاسې په سیسټم کې د یو ریکاسې ده نو د هغه لپاره 2 فای ضرب ال تقسیم پر جي تر جذر لاندې 2 فای خو دلته ثابت قیمت دی ال د ریکاسې د تار اوږدوالی دی او جي بیا د ځمکې د جذبې تعجیل دی چې تاسو ته په سوال کې درکول کېږي چې قیمت یې 9.8 یا 10 موږ تاسې په نظر کې نیسو او فریکونسي بیا د دې برعکس ده. فریکونسي که لاسته راوړئ موږ تاسې ویله چې 1 پر ټي یعنې ټي پیریود معکوس کوو نو که دا معکوس سي د څخه به بر فریکونسي جوړه سي 2 فای که چیرې معکوس کو نو 1 پر 2 فای به سي او ال پر جي که چیرې معکوس کو نو جي تقسیم پر ال به سي. نو د فیریود دپاره دغه رابطه په یاد کړئ چې 2 فای ضرب ال تقسیم پر جي تر جذر لاندې او د فریکونسي دپاره بیا 1 پر 2 فای ضرب ال تقسیم پر جي تقسیم پر ال تر جذر لاندې. دغه رابطې موږ تاسې د ریکاسې په سیسټم کې د فیریود او د فریکونسي لپاره وایو. نو دغه رابطې مو باید په ذهن کې وي دا مو باید په یاد وي. راځو یو څو مثالو ته. موږ ستاسې په کتاب کې یو مثال دی وایي د یو ساعت د ریکاسې اوږدوالی 25 سانتي متره دی. په ساعت کې خو نو تاسې ریکاسه لیدلې ده چې په ساعت کې کله چې تاسې ساعتونه وګورئ دا د خونې ساعتونه چې په دې کې یو کوچني ریکاسه هم لاندې زړیږي او دوامداره اهتزازي حرکت کوي. که چیرې وایي د دغه ریکاسې اوږدوالی 25 سانتي متره وي نو فیریود او فریکونسي یې تاسې پیدا کړئ چې فیریود یې څونه دی او فریکونسي یې څونه ده. نو د فیریود د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسې داسې اړیکه وویله د ریکاسې په سیسټم کې چې 2 فای ضرب تر جذر لاندې ال تقسیم پر جي باندې. نو راسه په دا ځای کې قیمتونه کښېږده 2 فای خو خپله ثابت دي د فای پر ځای باندې موږ تاسې 3.14 که چیرې کښېږدو ضرب تر جذر لاندې ال د ریکاسې د تار اوږدوالی دی 25 سانتي متره دا که چیرې د اس آی سیسټم ته اړوو نو په متر یې باید واړوو چې 0.15 متره کېږي. نو دلته به ولیکم چې 0.15 متره تقسیم پر جي د جي قیمت چې دی هغه بیا د سوال مطابق دی راکړی دی په سوال کې چې 10 متره فی سکند برابر ور واچوي نو دلته د جي قیمت 10 ورچو. نو که چیرې دا ځای ساده کو د 0.15 تقسیم پر 10 جذر وباسو ټي به مو مساوي سي 2 ضرب 3.14 ضرب د 0.15 جذر تقریبا 0.15 او د 10 جذر تقریبا 3.14 موږ تاسې وایو. نو اوس دا 3.14 خو نو دقیق نه کېږي موږ تاسې دې لپاره چې دا اختصار سي نو دا وایي چې تقریبا دا مساوي کېږي 2 په 0.15 کې 2 ضرب 0.15 دا یې مساوي په څو سره په 1 سکند سره. نو تقریبا د دغه ریکاسې فیریود چې دی هغه مساوي په 1 سکند سره دی. او بل موږ تاسې فریکونسي وایو. فریکونسي خو نو د فیریود معکوس ته راسم د دا ځای څخه هم ویلی سي چې دا یو سرچپه تا ته فریکونسي په لاس درځي او د فورمول مطابق یې هم ویلی سو چې فریکونسي بیا مساوي کېږي 1 تقسیم پر 2 فای ضرب تر جذر لاندې جي تقسیم پر ال باندې. نو راسه قیمت ساده کړه 1 تقسیم پر 2 ضرب 3.14 ضرب تر جذر لاندې جي تقسیم پر ال. جي قیمت 10 د ال قیمت 0.15. انو اف یا فریکونسي دی مساوي کېږي 1 تقسیم پر 2 ضرب 3.14 ضرب د 10 جذر بیا هم وایو چې قیمت یې د 10 جذر تقریبا 3.1 یا 3.څو داسې کېږي 14 دا خو نو اصلا د جي قیمت 9.8 دی که د هغه جذر موږ وباسو 3.1 داسې راځي 4 تقسیم پر 0.15 جذر 0.15 انو بیا 3.14 دا زید دې سره نو باره به قیمت بیا مساوي سي 1 تقسیم پر 2 ضرب 0.15 دا 1 انو مساوي کېږي په 1 واحد مو ویلی و چې د فریکونسي لپاره هرتز دی. نو د دې ریکاسې فیریود چې دی هغه 1 سکند دی او فریکونسي 1 هرتز دی. یعنی دا معنی چې یو مکمل دوران په 1 ثانیه کې ترسره کوي او په 1 ثانیه کې یو دوران سرته رسي. فریکونسي هدف دا و چې په 1 ثانیه کې څو دورانه کوي نو په 1 ثانیه کې یو دوران او د فیریود هدف دا و چې یو دوران په څونه وخت کې کوي نو یو دوران هم په 1 ثانیه کې ترسره کېږي. راځو بل مثال ته. یو مثال ته وایو د یو اهتزازي جسم فیریود 2 ثانیې دی تاسې یې فریکونسي لاسته راوړئ. نو موږ تاسې د فورمول مطابق فریکونسي دپاره داسې فورمول ویلی و چې فریکونسي مساوي ده اصلا د فیریود معکوس 1 پر ټي. نو اسانه خبره ده موږ تاسې راځو یو راخو د ټي قیمت په سوال کې راکول سوی دی چې 2 سکند دی نو 1 تقسیم پر 2 سکند فریکونسي به مو لاسته راسي 1 تقسیم پر 2 خپله لیکو دا د یو د سکند قیمت به که چیرې ورڅخه جلا کړو 1 پر سکند به سي. نو 1 پر 2 مساوي کېږي په 0.15 سره 1 پر سکند ته موږ تاسې هرتز ویلی سو. نو دا معنا چې د دغه فریکونسي مقدار 0.15 هرتز دی.
نو دا د دغه جسم فریکونسي سول. فریکونسي هدف مخکې ویلی چې فریکونسي اصلا دا موږ ته راښیي چې دا جسم په یوه ثانیه کې څو دورانه کوي. نو دغه جسم په یوه ثانیه کې نیم دوران ترسره کوي او یو مکمل دوران یې په 2 ثانیې کې صورت نیسي. بل مثال ته وایي یو جسم 2000 اهتزازونه په 40 سکند کې ترسره کوي. نو تاسو یې فرید او فریکونسي پیدا کوي. بیا هم د فرید او فریکونسي دپاره که ستاسو یاد وي موږ تاسې په تېر درس کې وویله چې فرید چې دی دا اصلا مساوي کیږي په ټي تقسیم پر ان باندې. ټي د اهتزازونو وخت او ان د اهتزازونو شمیر دی. نو راسه د دا فورمول څخه به استفاده وکړو. د ټي دپاره قیمت راکول سوی دی چې 40 سکند. دا 40 سکند او د ان دپاره د دورانونو شمیر راکول سوی دی چې 2000 دورانه دي. نو که چیرې دا قیمت ساده کو 4 تقسیم پر 200 4 تقسیم که پر 200 باندې کوي تقریبا 0.02 سکند کیږي. نو دا دغه ریکاسي د دغه جسم فریود سو. دا معنا چې د یو اهتزاز په 0.02 سکند کې ترسره کوي. او فریکونسي بیا د دې برعکس ده. یعنی موږ تاسې وایو چې فریکونسي مساوي ده په n تقسیم پر ټي سره یا یو پر ټي باندې د دغه قیمت که معکوس کو 0.02 که معکوس کو نو موږ تاسو ته فریکونسي په لاس راځي. او یا د فورمول مطابق نو 2000 دورانه صورت نیولی دی. ټي مربوط وخت یې 40 ثانیې دی. نو که چیرې 2000 پر 40 باندې ویشو 0.0 200 پر 4 دا یې 50 او یو پر سکند که چیرې ساده کو نو موږ تاسو ویلی چې دا مساوي کیږي په هرتز سره. نو د دغه جسم فریکونسي مساوي ده په 50 هرتز سره. دا معنا چې دغه جسم په یوه ثانیه کې 50 دورانه صورت نیسي. دغه جسم په یوه ثانیه کې وبخښئ 50 اهتزاز ترسره کوي. یو اهتزاز په 0.02 سکند کې او په یوه ثانیه کې 50 اهتزاز ترسره کوي. یو بل مثال ته وایي د یو ریکاسي د تار اوږدوالی 40 سانتي متره دی. تاسې یې فریود فریکونسي او زاویې سرعت درې سره لاسته راوړئ. نو د دې لپاره چې موږ تاسې فریود فریکونسي او زاویې سرعت لاسته راوړو اومیګا دا درې شیان راڅخه غواړي. نو د دې لپاره موږ تاسې اول د فریود دپاره اړیکه ویلې د ریکاسي په سیسټم کې چې 2 پای ضرب تر جذر لاندې ال تقسیم پر جی باندې. نو که چیرې د دغه رابطې څخه استفاده کوو راځو قیمت وضع کوو. ټي مو مساوي کیږي 2 ضرب 3.14 ضرب د ال پر ځای باندې قیمت راکول سوی دی 0.4 متره. که چیرې موږ تاسې دا قیمت په اس آی سیسټم کې پیدا کوو نو باید د سانتي متر په متر واړو. او د جی قیمت چې دی هغه راکول سوی دی په سوال کې چې 10 متره پر سکند مربع. نو راځو دا قیمت ساده کوو. ټي به مساوي سي 2 ضرب 3.14. دا جذر که چیرې ساده کو د 0.4 جذر که چیرې موږ تاسې ساده کوو نو دا به یوه خانه اشاریه صورت و مخرج دواړه مخته بوځو. دا به 4 سي او دا به 100 سي تر جذر لاندې تقریبا داسې به جوړ سي. نو اوس که چیرې موږ تاسې دا ځای ساده کو د 4 جذر به هم لاسته راسي چې دا مساوي کیږي 3.14 ضرب د 4 جذر مساوي دی په 2 سره متر خو نو د متر سره ځي د 100 جذر مساوي دی په 10 سره او یوازې په دلته په مخرج کې سکند مربع پاتې کیږي. دا د مخرج دی دا بیرته صورت ته پورته کیږي برابر جذر یوازې سکند پاتې سي. نو راځو 2 په 3.14 کې بیا په 2 کې ضربو او پر 10 باندې ویشو. موږ تاسو ته د فریود قیمت په لاس راځي. 2 به د 10 سره اختصار سي دا به 1 سي دا به 15 سي. نو 2 په 3.14 کې دا یې 6.28 تقسیم پر 15 باندې. نو 6.28 که چیرې پر 15 وویشي دا به مساوي سي په 1.2 سکند سره. نو فریود 1.2 سکند دی. فریکونسي که چیرې لاسته راوړو موږ تاسې مخکې ویله چې یو تقسیم پر اف باندې یعنی وبخښئ یو پر ټي باندې فریود معکوس کوو. نو که چیرې فریود معکوس کو یو تقسیم پر 1.2 سکند دا که چیرې معکوس سي نو دا مساوي کیږي په 0.8 سره. یو پر سکند که چیرې معکوس کو نو دا مساوي کیږي په هرتز سره. دغه جسم فریکونسي بیا 0.8 هرتز ده. او که چیرې اومیګا لاسته راوړو د اومیګا د لاسته راوړلو لپاره مو رابطه وویله چې تر جذر لاندې جی تقسیم پر ال. نو راځو اوس دلته قیمت وضع کوو. دا مو مساوي کیږي تر جذر لاندې جی د جی قیمت دی 10 متر پر سکند مربع سره او ال مو د ریکاسي د تار اوږدوالی مو 0.4 متره په سوال کې راکول سوی دی. دا 0.4 متره. نو متر د متر سره ځي یوازې پاتې کیږي سکند سره. نو دا مو مساوي کیږي 10 که چیرې د صورت و مخرج دواړه قیمتونه یوه خانه مخته بوځو دا به مساوي سي په 100 سره او مخرج به دې مساوي سي په 4 سره. نو 100 که چیرې پر 4 باندې وویشو دا مو مساوي کیږي تر جذر لاندې 25 سره.
نو 25 که چیرې تر جذر لاندې جذر یې وباسو مساوي کېږي په 15 سره واحد موږ تاسې ویلی و د زاویې سرعت لپاره چې مساوي کېږي په راډین تقسیم پر سکند سره نو د دغه جسم پیریود چې دی هغه مساوي په 1.2 سکند یعنی یو دوران په 1.2 ثانیې کې ترسره کوي فریکونسي 0.8 هرتز یعنی په 1 ثانیه کې 0.8 دوران سرعت نیسي د جسم په وسیله او زاویې سرعت چې دی هغه مساوي په 15 راډین پر سکند یعنی که چیرې د یو زاویه طی کوي د مرکز په 1 ثانیه کې به 15 راډینه زاویه طی کوي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس چې د اهتزاز پر ځانګړتیاو باندې مو مثالونه حل کړل تر بل درس پورې چې بیا هم زه ستاسې و خدمت ته راځم د خدای په امان ښه وخت ولرئ.